د حرام مال ډېر غټ نحوست دی په قصه باندې پوهېږي د حرام مال خو یو دا غټ نحوست دی یو خبره به تاسو اورېدلې یم امام ډېر اورېدله خو دا ده چې ما ته چېرته په کتابونو کې میلاو نه شوله چې یاره دا خبره واقعي ده سیده او که نه ده چې داسې خبره ده چې یاره یو سړي چېرته حرام مال وخوړو د چا یو حرام یو نوڼی وخوړه نو د دې سړي 40 ورځې عبادت نه کېږي مونځ یې نه کېږي اوس دا خبره صحیح ده یا غلطه ده دغې ما ته پته نشته خو البته یو حدیث مې لیدلی دی علامه ابن کثیر د یو تفسیر لیکلی دی تفسیر ابن کثیر ورته ویلی کېږي یو غټ تفسیر دی د قرآن مجید په هغې کې د ابو سعید خدري رضی الله عنه نه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو روایت را نقل کړی دی دا د پیغمبر علیه صلات وسلام یو صحابي دی دغه صحابي وایي چې زه په پیغمبر علیه صلات وسلام پسې رالم او نبي علیه صلات وسلام ته مې وویل چې زما دپاره د الله جل شانو دعا وغواړه چې زه مستجاب الدعوات شم مستجاب الدعوات مطلب دا دی چې زه بیا څه دعا غواړم چې هغه قبلېږي ډایرک وایي د الله جل شانو دا دعا وغواړه چې ما مستجاب الدعوات کې چې زما هره دعا بیا قبلوي نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمایل چې دا خو اسانه ده په دې کې خو هېڅ مشکل نشته دی زه به تا ته طریقه وښیم د دې دپاره د الله جل شانو نه دعا غوښتلو ته ضرورت نشته دی ته یو کار وکړه بس ته مستجاب الدعوات شي څه کار وکړم د الله رسول پیغمبر علیه صلات وسلام ته وفرمایل وایي ته داسې کار وکړه چې د پردي مال نه ځان ساته د حرامو نه ځان ساته بس حرامو ته مه ورنږدې کېږه ځکه چې وایي د حرامو یوه نوڼۍ چا وخوړله نو د دې سړي 40 ورځو پورې دعاګانې نه قبلېږي یو سړي حرامه یوه نوڼۍ هم د چا وخوړله نو د ده 40 ورځو پورې دعاګانې دی به الله جل شانو ته زارۍ او منتونه کوي دا بد غوبل به یې راغستلی خو دې سړي دعا به وایي نه قبلېږي د 40 ورځو پورې نو دغه روایت ما لیدلی دی اوس دا بل پته نشته چې دا شته دی که نشته دی خو بهرحال چې دا شته دی نو دا هم زموږ لپاره د نقصان خبره ده چې یاره مونږ په خپله زندګۍ باندې سوچ وکړو سهار نه واله ماښامه پورې ما چېرته حرامه نوڼۍ خولې ته نه ده وردننه کړې حرام چېرته یو پردی یو اتانیز یو روپۍ خو مې داسې نه ده راغلې په جب کې چې یاره هغه ما هم وخوړه زما بچو هم وخوړه زما ښځې هم وخوړه نو دا خو د هغو ټولو عبادتونه لاړل تباه و برباد شو یا د هغو د 40 ورځو چې کومې دعاګانې هغو غواړي اوس هغه به نه قبلېږي او په خپله مې هم ګناه وکړه خپل بچي مې په ګناه کې اخته کړه یا خپله ښځه مې په ګناه کې اخته کړه په حرامو کې نو بهرحال د دغې نه ځان ساتل پکار دی ښه او شاته د دوا د خبره مونږ کړې ده چې په دعا کې دا یو اهم شرط دی چې یاره یو سړی وایي چې زما دعاګانې د قبول شي نو دی د حرامو نه مکمل ځان وساتي د حرام د پردو مالونو نه ځان وساتي نو بس د دعاګانې بیا قبلېږي ښه